ما وبخه لورې. د څه لپاره دې وبخم؟ دا دومره کلونه ما هم درته دروغ ویلي لورې. الله خاوند نه دی. الله جابر نه ډېره وډاره شوم، خو اړتیا نشته چې زه اوس وډاره شم. زما د ژوند وروستۍ شېبې دي. دا تاسې څه وایئ؟ له ما مو څه پټ کړي؟ ای با مورې څه خبره مو پټه کړې؟ زوی دې ژوندی دی. جابر تا ته دروغ ویلي. زه یې هم د پیسو په بدل کې مجبوره کړم. وروره د لمانځه وخت نږدې کېږي، زه باید لاړ شم. ته لاړ شه احمده، زه یې همدلته یو ځای کې کوم. وروره خو ډېر پام کوه. ته دې هم زړه مه ځوروه. ته تل دا نه وایې چې هر درد یو درمان لري وروره. حاله ایفا پاسېږه زمریه، د کار وخت دی. زر کوه داسې مړې مړې مه ګوره، پاسېږه. امانت او پته دا چې څه باید وکړې پوهېږې. تېروتنه ونه کړې. پام کوه. اندېښنه مه کوه اوسګه، زر دا کار خلاصوم. ایفا ودرېږه. ایفا زه اوس څه وکړم؟ باید رجایي ورور ته سمدلاسه خبر ورکړم. توبه توبه، اوس به نو څنګه شي؟ ما ته وګوره. زه ځان ته نوم لرم. بخښنه غواړم. اغلې اوزګې جانې، یو څه درته ووایم. څه خبره ده؟ زه اوس پوه شوم چې ما یې ته غلط امانت ورکړی. زه څه وکړم؟ ته باید داسې وکړې جلی چې دا امانت به ته هلته ویسې. ورور سره دې اړیکه نشم نیولی. زه یې نشم وړلی. ډارېږم په دې وخت کې د باندې نه وځم. ما ته وګوره، ما ستاسې لپاره ډېر څه کړي. خپل ځان مې له ګواښ سره مخ کړه. د نمک حرامۍ وخت نه دی. زه چې څه وایم هغه باید وکړې، که نه نو د هغه مرستون مسؤلین ته زنګ وهم چې راشي تا لاس نیولې له دې ځایه بوځي. د خپل ورور څېره به بیا هېڅکله ونه ګورې. اوس نو وړې او که نه وړې جلۍ. زه ورته وایم ترورې، د نیسان حق دی چې خبره شي. ګوره لورې، احمد چې وي تا ته هیڅ اړتیا نشته. زه هم غواړم چې نیسان خبره شي، خو دا پرېکړه باید احمد وکړي. که د هغه پر ځای موږ ورته حال وایو د هغې حالت به بیخي خراب شي. کیدای شي چې د معایناتو نتیجه غلطه وي.
دا څه معاینات په یو ځل کولو سره نه قبلېږي، باید یو ځل بیا معاینه شي. داسې چې د نو زه یوه ډاکټره پیژنم تروري، هغې ته د معایناتو نتیجه ښیم، ګورم چې هغه څه وایي. خیرت د میرمنو څه خبره ده؟ لمانځه ته پاڅېدلي یئ؟ په دې وخت کې نور څه کولی شو؟ تاسو د څه په اړه خبرې کولې؟ ډاکټر او معاینات مو یادول. تا زما په اړه څه فکر کړی بو؟ رجایي تا ته دومره کم سړی ښکاري؟ هر څه د پلان له مخې مخته روان دي. لږ مال مې د جلۍ په لاس ولېږه، وروسته مې بیا پولیسو ته خبر ورکړ. ښکاره ده وروره، هغه جلۍ مو هم وکاروله. په دې ډول به له اصل مال نه هېڅوک هم خبر نشي. ایفا دلته راشه خبرې کوو. موږ د یو بل په اړه غلط فکر کړی. په هغه باورونه کې یفا زه راغلی یم چې تا اوس ګله دې ځای نه بوځم. که ته زر له دې ځای نه لاړ شې ښه به وي. ها زه تاسې خپل کور ته بیایم ژمنه کوم، ستاسې د یو ځای کولو لپاره مې هر څه له وسې پوره وي هغه کوم. په ما باور وکړه. ها په دې معنا چې ته هغه ښوونکی یې. دروغ وایي ایفا، مخکې هم تاسو ته دروغ ویلي وو. هرومرو هلته لرې تاسې ته د مرستون مسؤلین او پولیس په تمه دي. د مرستون څخه څوک نشته، باور وکړه. زناورو تاسې دواړه تباه کوه. تاسو ته وایم ووایئ څوک ډاکټر ته بیایئ؟ اصلې له مانه څه خبره پټوئ؟ ګوره خوري، اصلې نه ترورې باید یې ووایي. ښه نو اوس ووایه، ته ولې غواړې چې ډاکټر ته لاړه شې؟ هغه زه ښایم د ما د یوې ملګرې لور ناروغه ده، یعنې غواړم چې له هغې سره مرسته وکړم. داسې ده زما ګرانې خورې، د نیکیو پرښته یې. ترورې داسې ښکاري چې ته خفه یې. سلیم، موږ د سلیم په اړه لږې خبرې وکړې، ځکه لکه چې سلیم د اصلي غوندې ځان د واده لپاره چمتو نه احساسوي. خو زه خپل زوی پیژنم، هغه له شرم نه څه نه وایي. که نه نو هغه څه ستونزه لري، ځوان دی، عمر یې هم تېرېږي. دا چې سلیم شرمېږي نو موږ به مرکې ته ورشو ترورې. خو نور نو بس دی، زه له هغه سره خبرې کوم. ترورې ووایه ته جدي یې؟ اصلې واده اورېدل؟ البته انشاءالله چې دا کار به له خیره سره وشي. انشاءالله. هغوی چېرته ورک شول؟ دې خواته نه وروره. هله زرکه ومنډه که منډه که. څه کوې؟ ولې دا شیان ټولوې؟ زه اوس پوه شوم چې ډېره ناوخته شوې. که نه ما په رښتیا باور کړی و چې له ما سره به مینه وکړې، موږ به خوشحاله ژوند ولرو او ته به له ما سره خوشحاله اوسې. سمه ده، ولې دا خبرې کوې؟ د دې لپاره چې ته خوشحاله اوسې زه هر څه کوم. که ما ته د مرګ ګواښ هم وي کوم یې. بیرته سوریې ته ځو. کله چې سوریې ته لاړو پلار مې تا پیدا کوي او وژنې دی. په دې خو پوهېږې که نه؟ ما ته ولیدلې، لمس مې کړې،
ښکل مې کړې. زه نور د هیڅ شي پروا نه لرم زویه. مخکې کله چې ما ماشومان لیدل ته مې یاد ته راتلې، ویل مې که ژوندی وای، که هغه مې لیدلی وای څه به شوي وو. آخر ته مې لاسته راوړې. ته زما په اړه فکر مه کوه. ته چې خوشحاله اوسې ما ته بسه نه کوي. له دې ځای نه ځو. چیرته ځې چې زه دې ورسوم؟ لکه چې ځمکه دوه پلې شوه هغوی پکې دننه شول. وروره داسې نه چې بلې خواته تللې وي. خدای دې ووهي، خدای دې ووهي. زه ختم شوم، پوه شوې؟ زه ختم شوم. په هر حال د یو څه وخت لپاره پټېږو، که نه نو موږ دواړه مرداره وي، پوه شوې؟ زر کوه، زر کوه. اوزګه باید پیدا کړو، که نه لږ وخت سره به مخ شي. یعنې څنګه له څه ډول ګواښ سره؟ رجایي ماته یو پاکټ راکړ، فکر کوم مخدره توکي وو، هماغسې پاکټ یې اوزګې ته هم ورکړ. ته ډاډمن یې؟ ما یې خبرې واورېدلې. موږ باید خوربې پیدا کړو، خیر دی، باید پیدا یې کړو، خیر دی. زه ډارېږم خدایه. ما کلونه خلکو ته ویلې چې په تقدیر راضي واوسئ. اوس پوهېږم چې کوم څه مې چې هغوی ته ویلې په هغه باندې مې خپل نفس نه دی پوه کړی. دا چې زه خپله ډارېږم چې په دې امتحان کې پاتې را نشم نو خپلې مېرمنې ته څنګه حال ووایم. خدایه هیله کوم ته موږ ته صبر راکړه چې ستا له دربار څخه مو ناهیلي په زړه کې ونه ګرځي. ته موږ ته زموږ د دردونو درمان په نصیب که. اوزګې ښوونکی ناوخته ورسېدو. ودرېږه ودرېږه ودرېږه. سهرا لورې څه خبره ده؟ دا بیګ څه کوې؟ ښاغلی نجاتي، څنګه یې؟ خپل ځان مو څنګه احساسوئ؟ که ووایم ښه یم نو دروغ کېږي. په فکر کې مې تل دا ګرځي چې له دې ځای نه ووځم او څښاک واخلم. هڅه کوم چې بل څه مې فکر کې وګرځي خو نه کېږي. دا خو عادي خبره ده وروره، اړتیا نشته چې اندېښنه وکئ. د درملنې تر ټولو سخت پړاو هم دا دی. که تاسې هم خپله قوي اراده وښیئ نو له دې حالت نه وتلی شئ. زه د خپل ځان په کیسه کې نه یم ډاکټر صاحب، خو د خپل اولادونو لپاره دا کار کوم. دا زه له هغوی نه شرموم ډاکټر صاحب. پوهېږم ښاغلی نجاتي، کوم کسان چې نشئ توکي کاروي یوازې په خپل ارادې سره خپل حالت بدلولی شي. ماشاءالله تاسې هم اراده لرئ، همدارنګه اولادونه مو باید په تاسې باور وکړي ښاغلی نجاتي. غواړم خپل اولادونو سره خبرې وکړم. زنګ وهلی شم؟
سلام وروره. وعلیکم سلام. د حسین دی کور چیرته دی؟ هغه رستورانت والا ښه هو وروره. کې لورې ته وګرځې لږ وړاندې ښي لورې ته دی. دا خبره اوس له کوم ځای نه شوه تاسې ولې داسې یوه پرېکړه وکړه؟ داسې ښه کار کېږي عثمان کاکا یعنې قسمت هم داسې و. لورې دا چې کور پیدا نشو د دې لپاره خو به داسې نه کوې. دا خو مهمه نه ده چې باید کور پیدا شي. تر څو چې کور پیدا کېږي مونږ کره واوسئ. ژوند دی اوسې شکران خورې خو که مونږ لاړ شو بیخي به ښه وي. یو کور خو تیار هم دلته شته. تاسې وګورئ زما د مراد زوی کور دی. دا چې ډېر وخت کېږي چا پکې ژوند نه دی کړی لږ خراب شوی خو که یو لا شو د ګل غوندې جوړوو. رښتیا دا خبره خو زموږ هېڅ په یاد نه وه لورې. زه مراد ته زنګ وهم ورته وایم دا چې کور یې تش دی باید یو څوک ترې ګټه واخلي او موږ ته به هم نږدې واوسې صحرا لورې. ژوند دې اوسئ خو که موږ لاړ شو ډېر به ښه وي. موږ ټولو لپاره دا کار ښه دی. اوزګې بخښنه غواړم اوزګې. زر کوئ ځوانانو موږ باید ښوونځي ته لاړ شو. ښوونکي تاسو پلار به مې څنګه شي؟ ستاسو په اړه د ډسپلین کمیټه پرېکړه کوي. که هلته لاړ نه شو او هغوی سره خبرې ونه کړو نو کېدای شي جبري صاحب پارچه درکړي. هله زر کوئ. نور څه نه غواړم یوازې غواړم خپل اولادونو سره خبرې وکړم. که هغوی ښوونځي ته راتللی ورسره به د خبرې کړې وې. څنګه ښوونځي ته نه راځي؟ البته چې نه راځي. که اوس هغوی هم دلته راشي درس نشي ویلی. د څه لپاره؟ ولې به هلته درس ونشي ویلی؟ ځکه ستا اولادونه هېڅ ډسپلین نه لري. نن موږ هغوی ته جبري صحیح پارچه ورکوو. ته بیا د خپل اولادونو لپاره بل ښوونځی پیدا کړه. البته که تاسې کوم بل ښوونځی پیدا کوئ. ته هېڅ وجدان نه لرې سړیه. زما له اولادونو نه څه غواړې؟ غواږ شه ښاغلی نجاتي. زه ستا میخانیکي ملګری نه یم. زما په خبره پوه شوې. زه یو لوی مدیر یم. مدیر زما له اولادونو نه څه غواړې؟ زما له اولادونو سره کار مه لرئ. له هغوی سره کار مه لرئ. نجاتي ښاغلی نجاتي له هغوی نه څه غواړئ؟ زه خپل اولادونه غواړم. خپل اولادونه غواړم. سلیم ته مو پته مه کړه خو که بیا هم وویلې دې ځای ځو کېدای شي داسې ډېر ښه وي عثمان کاکا موږ نشو پوهېدلی. دا خبره سمه ده خو بیا هم زړه مې نه کېږي چې هغوی داسې له موږ نه لاړ شي. که زه د هغې پر ځای وای نو ما هم همداسې کار کوه. زه د زینب او د خپل نوي پیدا کېدونکي ماشوم لپاره هر ډول قرباني ته چمتو یم ځکه چې مور هم داسې وي. یو مور هڅه کوي چې اولادونه یې خوشحاله او ارامه ژوند ولري. همداسې نه ده؟ خدای میندو ته همداسې یو زړه ورکړی. کله چې مونږ خبر شو چې زما د خور ماشوم ډاون سینډروم تشخیص شوی البته چې ورخطا شو. هو پوهېږم هغلی ډاکټر خو بیا هم موږ دا غواړو چې ډاډمن شو. ما هم له تاسو نه هم دا پوښتنه کوله. سمه ده ګواښ لري؟ سمه ده پوه شوم. په همدې نږدې وخت کې درځو. او خدای په امان. خیرات دی اصلې څه خبره ده څنګه داسې ورخطا شوې ګرانې؟ نه دا چې ته مې یو ناڅاپه ولیدلې نو حیرانه شوم. نعمت مېرمنه خپلو جامو پسې راتلله څه وشول؟
ښه تر اوسه نه ده راغلی خو لږ وروسته به راشي زه حسین هم همهغې ته په تمه وم لورې زر راشې پام کوه چې ځنډ ونه کې سمه ده هله صحرا لورې داسې لرې مه پاتې کېږئ راځئ چای وڅکئ چې لږ ارام شئ نه شکران خورې زما هېڅ زړه ته نه کېږي ته دروغ وایې تل له ما سره لوبې کوې ته څوک غولوې ها فکر کوې زما پرېکړه به بدله شي ته بېرته سوریې ته نه ځې زه پوهېږم خو زه حتما ځم یوازې ځم مورې زویه ته ولې داسې خبرې کوې که ته غواړې چې بېرته لاړ شې نو زه هم په لیوالتیا سره ځم پایله چې هر څنګه وي زه ته هلته بیایم خپل حق مو وبخئ ښاغلي سلیم ته هم ووایئ چې خپل حق دې وبخي ښاغلی عثمانه په ښکاره ډول د مرګ خولې کې ځان غورځوي همالته ودارېږه لورې زه هیڅوک نه پرېږدم چې له دې ځایه لاړ شي دا چې سلیم نشته که د پاتې کېدلو پرېکړه وکړي ښه به وي که هغه راشي تا نه پرېږدي چېرته لاړه شي هله زر کوه ښاغلی علي وار ستا دی پرېکړه دې ښکاره ووایه عثمان کاکا نه لورې هېڅ نیوکه مه کوه موږ ولیدل چې ته یې دلته څنګه وځورولې د دې لپاره چې علي خوشحاله شي زه تا نه پرېږدم چې د مرګ په خولې کې ځان وغورځوې خدای مه کړه که هلته په تاسو وشي دا به بیا ټول عمر وځورېږي د همدې له امله هم ځان لپاره او هم د خپل زوی لپاره هم دلته پاتې شه ښه فکر وکړه او پرېکړه دې وکړه که ته لاړې دا چې بیا به خپله مور وګورې او که نه خدای پوهېږي زر کوه زویه که زه نو همدا اوس همدلاسه زه تا هوایي ډګر ته بیایم زه خپله هڅه کوم وروره د کمیټې غړي چمتو دي مدیر صاحب د کمیټې غړي لږ وروسته راټولېږي خو سلیم ښوونکی او زده کوونکي تر اوسه نه دي راغلي او سلیم ښوونکی ستا په اړه خبرې کولې په دې معنا چې په لاره کې غونډه وځنډوم ښه ده سمه ده خو زه فکر نه کوم چې تاسو ته کومه ګټه ورسوي نیم ساعت یې ځنډوم ښوونکي ټولو ته خبر ورکړه چې همدا اوس غونډه ونیسي تکړه شه ښاغلی سلیمه ګورم چې ته ماته څنګه ماته راکولی شي نور نو اندېښنه مه کوئ نیم ساعت نور هم وخت لرو انشاءالله چې ورسیږو همداسې لږ وخاندئ عثمان کاکا کاش چې سلیم ته په تمه شوي وای دا کار ماته بل ډول ښکاري زه ستونزه حلوم اندېښنه مه کوه مزه مزه یا هم دلته پاتې شه یا یو ځای ځو علي صبر وکړه زه هم در سره ځم خدای نشم پرېښودلی صحرا مېرمنې څوک چې عقل او ایمان ولري هغه داسې کار نه کوي که ستا په نصیب کې له زوی سره د ژوند کول وي به که نه نو موږ نشو کولی چې تا د مرګ په خولې کې وغورځوو
علي زویا مزه علي زویا مزه زویا مزه زهرا په خیر ځای ما پرېږده زویا په خیر راغلې ګرانې خوشحاله اوسې ګرانې تېره شه په خیر راغلې خوشحاله اوسې په خیر راغلې تېره شه هی ګرانې ته هم په خیر راغلې خوشحاله اوسې. وختانو ته وګوره ماشاءالله سم د زمري وختانو غوندې دي لکه چې د زمري خوی لري خوشحاله اوسه ګرانې ټول خلک راته وایي چې د چنجي غوندې خوی لري خو زه د لړم غوندې خوی لرم پروا نه کوي ګرانې هسې نن ټول یو ډول شیان دي کیدای شي چې لږ څه توپیر به لري خو پروا نه کوي زر کوه تېره شه مه ودرېږه تېره شه دا خپله وایي چې د چنجي خوی لرم خو خلک ورته وایي چې د لړم خوی لري سمه ده زه باید دا خبرې هېرې نه کړم ای څه خبره ده دا ته وی شیطانې ها ښه پلار ته دې ووایم چې غوږونه دې تاو کړي ته خپل غوږونه تاو کړه ته دومره تیزه ماشومه وختې ها دا خبرې ته ته څوک ښایي ها کم عقلې بې تربیې زه لاړه شه نور دې ونه ګورم ډېره به مې وګورې شیطانې خیرت دی زینب لکه چې عثمان بابا دې اوس په تا هم کار کوي نه دا زما کار ده بابا دا زما دکان دی بابا تاسو پوه شوئ دا شیان پلورم پیسې اخلم سره ضرور ته ورکوم هغه به م لاره نشي ښه ده زینب جانې داسې کېدلی شي د دوکان په مخکې دوکان زه تا ته 2 کیلو ماشنګ درکوم لاړه شه د خپل کور په مخ کې وپلورله د یو سال نه به ډېره ګټه وکړي فخري بابا دا په ته وپلورم دا ډېر ښه کار دی شکرا بیبي مې ځینې وخت داسې کار کوي ته فخري بابا ته دې دا ورکړه بیخي د همغه غوندې دی که نه پیپیک 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 کم عقله د ماشومانو غوندې خبرې مه کوه توبه توبه څه وکړم باید یو څه واخلم بله چاره نشته واخله ګرانې زینب ته په ما باندې دا ښکلې تسبې وپلوره چې په دې تسبو لږ ذکر وکړم ګرانې ځه لاړ شه څنګه چې تاسې ګورئ د هغوی حالت ښکاره دی زموږ د دې زده کوونکو د ستونزو له امله بیخي په ښوونځي کې ارامي نه ده پاتې نور خلاصه کوئ اوسګې د ځان وژنې هڅه وکړه هو مدیر صاحب تاسو ډیره ښه خبره وکړه خو دې دوه زده کوونکو ډسپلین خراب کړی که موږ دې زده کوونکو ته لازمه سزا ورکړو نور زده کوونکي به له هغوی نه عبرت واخلي او داسې کار به ونه کړي او دا به په یاد ولري چې دا یو ښوونځی دی همدارنګه لږ فکر وکړئ په دې ډول سره به هېڅکله هم زموږ د ښوونځي نوم بد نه شي زه داسې فکر نه کوم زه وایم که موږ له دې زده کوونکو سره نرم چلند وکړو او د خبرو له لارې ستونزه حل کړو ښه به وي هغوی ته سزا ورکول د حل لاره نه ده ښاغلیه که تاسې ووایئ چې ولې ځکه د هغوی کورنی حالت معلوم دی ګورئ اغلې تاسې ښه خبره وکړه خو په دې ښوونځي کې 1500 زده کوونکو دي موږ هر یو سره نرم چلند وکړو همدارنګه موږ د اصولو له مخې نه پرېکړه کوو تاسې څه فکر کوئ ښوونکیه زه خو وایم څه چې اصول یې باید هماغسې وکړو چې دا پرېکړه تاسو هم له ما سره ومنله نو یې په اوسګې ته به جبري سي پارچه ورکړل شي
پریکړه وشوه چې زموږ زده کوونکي فاوزګې ته چې د ډسپلین اصولو نه سرغړونه کړې ده او همدارنګه د دې لپاره چې د مراسم د مسؤلینو له اوامرو نه سرغړونه کړې ده جبري سپارچه ورکړل شي کولی شي چې لاړ شي ستاسې له امله موږ له دې ځای نه نشئ لېږلی یفه آرامه اوسه صبر ولره ستاسو په اجازه زه غواړم یو څو خبرې وکړم درنو ښوونکو زموږ د ټولو مسلک یو دی موږ له ټولو نه په دې ښه پوهېږو چې باید یو انسان له ژوند سره لوبه ونه شي هو تېروتنې شوي زه دا قبلوم خو دا نه شو قبولولی چې د مور او پلار د تېروتنو له امله اولادونه یې سزا وګوري ښاغلی سلیمه نور بس دی غونډه وخته خلاصه شوې بې ځایه هڅه مه کوه هیله کوم همدارنګه اړتیا نشته چې زه درته ووایم ته د دې کمیټې غړی نه یې ښاغلی سلیمه سمه د مدیر صاحب ستاسې کار څومره سم دی موږ به تعلیمي حوزې ته خبر ورکړو که ته خبر نه ورکوې د دې زده کوونکو د روزنې د مسؤل په توګه زه خبر ورکوم سمدلاسه یو هیات راغواړم زه د دې کار حق لرم هیات دې راشي هره پرېکړه چې وکړه نو زه یې قبلوم زه د سلیم خبرو سره موافقه یم که موږ یو ځل بیا دا حالت وڅېړو کولی شو چې یوه سمه مناسبه پرېکړه وکړو هغه وخت بیا هیات ته اړتیا نه پیدا کېږي هو زه هم وایم چې اړتیا نشته یو ځل بیا له سره کینو او دا ستونزه یو ځل بیا حلوو څه چې وشول د هغه لپاره له تاسې نه بښنه غواړم د دې هر څه مسؤل زه یم خو دوی مو غوسه کېږئ دوی له ما نه مه جلا کوئ دوی ما ته ډېر ارزښت لري زما هیلې دوی پورې تړلي زه یو نشه انسان یم ځان ژغورلو لپاره مبارزه کوم او دوی ته ډېره اړتیا لرم دا چې ستونزو سره مخ شوئ بښنه غواړم زه له تاسې سره ډېره مینه لرم ستاسې لپاره زه له خپل ځانه تېرېږم پلار جانه موږ هم له تا سره ډېره مینه لرو بل ځل ته پام کوه چې موږ پرې نږدې ته غیرتي هلک یې کولی شي چې په دې عمر کې خپله پرېکړه وکړي خو دا چې ستا پرېکړه نورو پورې هم اړه لري نو باید په غور سره فکر وکړي داسې پرېکړه باید ونه کړي چې پایله یې ونه شي زغملی سهرا ستا مور ده هغه ښځه ده چې ته یې زېږولی یې تا د هغې سترګو ته کتلي دي دا چې هغه څنګه تا ته ګوري له تا سره څنګه مینه لري په دې پوهېږي دا چې ستا لپاره له سختیو سره مخ کېږي بیا هم شکر کوي د داسې مور زړه باید لاسته راوړل شي باید زړه یې ونه ځورول شي د هغې خدمت باید وشي هسې نه مور دې ډېره ځورېدلې ده که تا بیا له لاسه ورکړي نور نو بیا زړه یې نشي زغملی که ته لاړې مور به دې بیا ونه ګوري مور دې پرته له تا نه ژوند نشي کولی هسې نه پلار دې نه غواړي چې هغه ژوندی پاتې شي زویه سهرا لورې بس دی خیر دی نور نه مه ژاړه ازر کوه دا وخله وسکه سمه ده لورې وژاړه ځان مه کنترولوه تر څو چې زړه دې نه وي تش شوی وژاړه دا اوښکې دی خدای ویني ګرانې لورې
ته هیڅکله یوازې نه پرېږدي انشاءالله هغه اجازه نه ورکوي چې د یوې مور زړه نور هم وځورېږي لورې ترور یو څه واخلئ زینب دا څه دي خالد یو څه واخله وګوره دلته د لوبو هر ډول سامان شته نه نه غواړم زینب لورې ووایه ته دلته څه کوې زما پلورې میا جانې زر کوه یو څه واخله زر کوه یو څه واخله دا چې ته دا سامان پلورې مور دې خبره ده دا خو زه دې هر څه سره ترور ته کوم مور پلار مې څه نه وایي زینب ته دلته څه کوې ګرانې له خپلې صحرا ترور سره د مرستې لپاره خپل د لوبو سامان پلوري ته دلته راشه کوچنۍ دوکانداري راشه خوشي مې کوي سارا ترور سره مې مرسته کوم راځه مخکې شه سمه ده بوټان مو تیار دي هر کله راشئ مهرباني وکئ خوشحاله اوسئ ګرانې مهرباني وکئ میرمنو په خیر لاړ شئ ګرانې هر کله راشئ په خیر لاړ شئ خدای پامان په خیر لاړه شئ ګرانې هر کله راشئ زما بوټان له اوبو نه ډک دي توبه خدای دا کار چا کړی ګرانې دا دې ودې لیدل ما خو درته وویل چې نن حتما کومه خبره پیدا کیږي خانم شه تا ولې زموږ له بوټانو نه ساتنه ونه کړه دې نه به دې وړي وکنه بیا وایي چې زه په هر څه پوهېږم په هغه لاندې سیمه کې میرمن پریان په هر څه پوهېږي پریان زما نوم ته هم نشي رسېدلی په دې ښه پوهه شه په دې کار کې زه د هغې څو برابره تجربه لرم خبره اوسه په بوټانو کې دې بل چا اوبه اچولي خو غوسه کېږې ما ته ګرانې حاله زر کوي ځو مونږ ټول دې ډېر حیران کړو وروره په دې کار سره دې مونږ ټول خوشحاله کړو ژوندی اوسې سلیم کوونکه که ته نه وای ما دا یو کار هم سم نشو کولی استغفر الله انشاءالله چې له دې نه وروسته زه یو غړپ څښاک هم نه څښم خپل اولادونه مې ډېر وځورول دوی زما هر څه دي زما د ژوند هیلې دوی پورې تړلي د کمیټې له غړو نه چې یو ښه خبر ترلاسه کړو زه به ډېر خوشحاله شم خوشي مې کا څه خبره ده اصلي څه خبره ده څه خبره به وي خورې دې بیا ګډوډي جوړه کړې څه یې کړي که غواړې له همدې نه پوښتنه وکړئ لورې څه دې وکړل ولې دې چغې وهلې هغه زه ملا صاحب خلکو ته نصیحت کول پرېږده ته خپلې لور ته لږ نصیحت وکړه زه یې خپلو مېلمنو ته به شرمولم زه پوه نه شوم ووایه چې څه یې کړي والله چې له غوسې نه مړه کېږم ستاسو لور زما د مېلمانو په بوټان کې اوبه اچولې او له هغه ځایه تښتېدلې ده ما ډېر ښه کار کړی ته ولې ستا ترور ته خپل کور ورنه کړ بل کار یې هم کړی موږ حالت وڅېړه او یوه پرېکړه مو وکړه او د اوزګا او یافا ګونګور د حالت په اړه د ډسپلین کمیټې غونډه وکړه دا چې د هغوی پلار نجاتي د هر څه مسؤلیت په غاړه ومانه او د حالت د ښه کېدلو لپاره یې هڅه کړې نو د کمیټې غړي د دوی د روښانه راتلونکي لپاره پرېکړه وکړه چې اوزګا او یافا ګونګور په عادي ډول خپل ښوونځي ته دوام ورکولی شي خو که بیا د ډسپلین له اصولو نه سرغړونه وکړه نو دې دوه زده کوونکو ته به سمدلاسه جبري صفرچه ورکړل شي ډېر ښه کار وشو وروره خوشحاله شئ کم عقلانو خو بل ځل ته به وخت تاسو سره یاري ونې کې په خبره پوه شوئ
مبارک دی وي ښاغلی نجاتي هڅه مو د تقدیر وړ ده ژوندی اوسئ موږ یوه بله پرېکړه هم وکړه ښاغلی نجاتي اوس له خپلو اولادونو سره ژوند کولی شو ډېره مننه کوم مامور صاحب هیله کوم خدای دې له تاسو نه هم راضي شي ښوونکیه که ته نه وای استغفرالله نجاتي وروره دا هر څه ستا د هڅو پایله ده له خوشحالۍ نه مړه کېږم خدای دې نه کړي اوس موږ ته کار مو پیدا کوه ما بد کړ نه کړی پلار جانه ما یوازې غوښتل چې ضرورت ورور ته پیسې تولې کړم مرسته وکړم سمه ده لورې پوه شوم دا کار د پخه نیت کړی خو غچ اخیستل او نورو ته زیان رسول ښه کار نه دی اوس نو لومړی له خانم شانه او وروسته بیا لاړه شه د هغې له نورو ملګرو نه بخښنه وغواړه او له هغوی نه وغواړه چې تا ته خپل حق وبخي سمه ده سمه ده خو دریم سهارت ورور نه بخښنه وغواړي د دې زمانې ماشومان څنګه ژبه لري اوف یعنې ترورې سهرا عثمان بابا راغی شیبه کې له تللو نه تېر شو وروسته بیا لاړو سودا مو واخیسته هغه زوړ کور لږ جوړوو او انشاءالله چې یو خوشحاله ژوند به پیل کړي ماته نشته چې وای درکولی مې زه دا پیسې نشم ماتولی زه یې ګورم په دې کور کې باید یوه خزانه وای د اصلي بکسه نیسان برجان خیر کې خدایا یعنې ډېر ښه فکر مو کړی پلاره زموږ د سترګو په وړاندې به واوسي باید د مراد له کور نه ګټه واخیستل شي له دې ځوان سره یې یو ځای جوړوو زویه خپل کور باید په خپله جوړ کړي اصلي په خیر راغلی په خیر راغلی لورې